بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نور آغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. د انګریزي ژبې د زده کړې د لړۍ 30 درس ته په خیر راغلاست. په 30 درس کې تاسو ته د انګریزي ژبې د کلام د اجزاو څخه مو چې فعلونه راپیل کړي وو او په فعلونو کې مو بیا د ماډل Auxiliary Verbs ځینې برخې لوستې وې، یعنی د ماډل Auxiliary Verbs یا نمونه‌یي مرستندویه فعلونو د هغوی تعریف، د هغوی پیژندنه، د هغوی اقسام او د هغوی استعمال تاسې په تیرو درسونو کې درسره تعقیب کې ویې ګورئ او درسونه قدم په قدم باندې تعقیبوئ. د نن په درس کې تاسو ته د کلام د اجزاو کې چې مو فعل راپیل کړي وو او په فعل کې بیا هم ماډل Auxiliary Verbs یا نمونه‌یي مرستندویه فعل وو تر همدغه پاتې برخو پورې را رسېدلي یو. نن تاسو ته په دې درس کې پر پاتې برخو باندې کتنه کوو او د پاتې برخو په اړه باندې تاسو ته معلومات وړاندې کوو. راځو د درس پر لور باندې ماډل Auxiliary Verbs نمونه‌یي مرستندویه فعلونه او په دې کې بیا چې دی shall and will، should and would، may and might او ought. تقریبا دغه څو ساختمانونه دي چې دا په ماډل Auxiliary Verbs کې استعمالیږي. نن پر همدې باندې درته غږېږم. د هغوی مثالونه او تعریفات تاسو لنډ درسره یاداشت کړئ او هم یې درسره یاد کړئ. راځو. Shall and will shows an action which take place in the future. shall او will دا د یو عمل ښودنه کوي، د یو عمل څرګندونه کوي، هغه عمل چې په راتلونکي کې پیښیږي یا په راتلونکي کې ترسره کیږي. اوس راځو په مثال کې. For example, I will come here tomorrow. I will come here tomorrow. زه به دلته سبا راسم. اوس دلته will چې سو دا future time یا راتلونکی وخت یې ورشوی، یعنی زما د راتګ عمل به په راتلونکي وخت کې پیښیږي او ترسره کیږي به. او همدارنګه دوهم مثال کې I shall meet you in the office. I shall meet you in the office. زه به ستاسو سره په دفتر کې ملاقات یا لیدنه وکړم. اوس دغه لیدنه یا کتنه کول دا به په راتلونکي وخت کې پیښیږي. نو تاسو باید دا سره زده کړئ چې په ماډل Auxiliary Verbs کې shall او will چې دی دا د عمل ښودنه کوي او همدارنګه د هغو کارونو دپاره استعمالیږي چې په راتلونکي کې پیښیږي. دا shall او will وه. په دوهمه قدم کې should and would دی. should and would are used in the past form of shall and will. څرنګه چې shall او will په فیوچر کې استعمالیدی یا د راتلونکو حالات دپاره استعمالیدله، په همدې ډول باندې should او would د دې shall او will past حالت دی، یعنی تیر حالت دی. دا بیا د تیر حالت دپاره استعمالیږي خو معنا حیا همدغه یوه ده. اوس دا څه وایي؟ For example مثال I would go to see him if I had time. ګورئ I would go to see him if I had time. I would go to see him. زه به د ده لیدلو ته تللی وای if I had time، که چیرې ما وخت درلودلی. اوس ګوره دلته دغه would چې راغی would دا خپله د پاس حالت څخه نمایندګي وکړل. زه به د ده لیدلو ته تللی وای که چیرې ما وخت درلود دی. اوس په دوه مثال کې we should have gone to Kabul. We should have gone to Kabul. موږ باید کابل ته تللی وای. موږ باید کابل ته تللی وای. دا یو پاست حالت څرګندونه وکړله، یعنی د پاست حالت لپاره وکارول شو. دې ځای کې should دا د will او shall په معنا باندې د پاست په حالت کې وکارول شو. لاندې راځو may and might ده. may shows a present time probability. may چې د حاضر حالت احتمال ښیي، د حاضر حالت یو احتمالي حالت څرګندونه کوي. and might is used in the past form of may. او دغه چې دی خپله might دا بیا د may د تیر حالت لپاره استعمالیږي. اوس د present لپاره may وکارول سو، د حاضر احتمالي حالت لپاره may کارول کیږي او د تیر احتمالي حالت لپاره چې کارول کیږي might کارول کیږي. تاسو باید might استفاده کړئ. For example مثال she may leave here tomorrow. She may leave here tomorrow. دا شاید سبا دا ځای پرېږدي، یعنی د دې څخه سبا شاید دا ولاړه شي. اوس may دلته probability یو احتمال یې وښودی، دا معلومه نه ده موږ ته
چې دا به په څونه فیصدي کې مثلا د دې حالت دغه د تللو حالت امکان پذیره وي چې دا به ولاړه سي. اوس موږ احتمال کوو ځکه دا موږ ته نه معلومیږي چې دا به ولاړه سي پاته به سي او که به نه سي ولاړه. بل he might have gone. he might have gone. دی باید تللی وای. دی باید تللی وای، یعنې دا یو احتمال په تیر حالت کې موږ وکړي. he might have gone. دی باید تللی وای، یعنې په تیر حالت کې د احتمال څخه بحث کوي. may and might دا په عموم کې د احتمالاتو د احتمالي پیښو دپاره استعمالیږي چې may په دې کې د present او همدارنګه might د past form چې د هغه د may دی لپاره کارول کیږي. بل په پای کې ought to دی. ought to indicates a command or instruction. ought to دی په خپل ځان کې د command د امر دپاره او یا هم د instructions د لارښوونې دپاره کارول کیږي. تاسو باید دا درک کړئ چې ځینې خبرې او ځینې کلمې چې کله د آټو پر که ساختمان باندې جوړیږي هغه کې دوه برخې به وي، یا به کمنډ امر وي یا به instruction چې وي لارښوونه به وي. For example مثال I ought to tell him the matter. I ought to tell him the matter. زه باید دته موضوع ووایم، زه باید دته دا خبره وکړم. دغه په څه شي باندې دغه کوي د لارښوونې یا د انسټرکشن دپاره استعمالیږي او په ضمن کې کمن هم دی. یا مثال you ought to speak right now. ته باید اوس دستي خبرې وکړې. you ought to speak now. ته باید اوس دستي خبرې وکړې. د ته هم کمنډ ویل کېږي، امر ویل کېږي. اوس بل مثال کې I ought to go home. زه باید کور ته ولاړ سم. I ought to go home. زه باید کور ته ولاړ سم. اوس دلته دغه ought to چې مثلا راغی دلته په دواړو مثالونو کې دا د انسټرکشن دپاره استعمال شو. او که چیرې مثلا کمنټ کوي، امر کوي you ought to read the book. ته باید کتاب ولولې. you ought to write your homework. ته باید خپله کورنۍ دنده ولیکې. دلته دغه بیا کمنټ دپاره استعمال شو. او ځینې جملې چې دي هغه بیا د لارښوونې دپاره. مثلا I ought to leave this place. زه باید دا ځای پرېږدم مثلا، یا دا ځای کې دلته خطر دی، ستونزه ده. دا یو مشوره ده، انسټرکشن دی، سجیشن دی او په ضمن کې انسټرکشن. دا یو انسټرکشن دی یا مثلا لارښوونه ده. د نن په درس کې تاسې د موډل auxiliary verbs څخه shall will should would may might او ought to همدغه ساختمانونه ولوستل او هم خدای دې وکړي چې زده کړي وي. زموږ راتلونکي درسونه هم تعقیب کړئ، تیر درسونه مو هم کتنه پر وکړئ، هغه درسره وګورئ. زما ډېره هڅه دا ده چې د درس پر هغه اصلي محتوا باندې تمرکز وکړم او هغه درس تاسو ته په ډېرو ساده الفاظو باندې تشریح کړم او هغه تر تاسو پر در انتقال کړم. کوشش وکړئ چې زموږ پاڼه همدارنګه د یوټیوب چینل تعقیب کړئ، زموږ سره دوامداره پاتې شئ تر څو پورې د انګریزي ژبې د زده کړې په برخه کې ډېر څه لاسته راوړئ. ډېره مننه د توجه څخه مو ژوندي اوسئ.